السلام علیکم دوستانو څنګه امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله وئ دوستانو په دې ویډیو کې موږ تاسې نن د زده کوو چې څنګه موږ په انډرايډ موبایل کې د فونټ سټایل بدل کړو نو ډېر اسانه طریقه ده دوستانو نو که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي دوستانو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم دوستانو اول به راشئ خپل د موبایل سیټینګ ته سیټینګ باندې به کلیک وکړئ سیټینګ باندې چې کله کلیک وکړو نو لاندې به راشئ دا ګوره ډسپلی په ډسپلی باندې به کلیک وکړئ ډسپلی باندې چې کله کلیک وکړو نو لاندې به راشئ دا ګوره فونټ سایز اینډ سټایل دا ګوره فونټ سایز اینډ سټایل په دغه باندې به کلیک وکړئ په دغه باندې چې کله کلیک وکړو نو دا ګوره دوستانو دا ډیفالټ کې دی ډیفالټ اتومیټیک لکه کمپنۍ نه کوم فونټ کې راغلی هغه دی دا ګوره په دغه باندې به کلیک وکړئ دا ګوره ډېر زیات دا ګوره فونټ دی دا ګوره زه په دغه باندې یو کلیک کوم دا ګوره دوستانو دا ټیکسټ ګورئ دا تاسو دا ټیکسټ خیال کوئ نو دا بدلیږي دا ګوره بیا په دغه باندې کلیک کوم دا ګوره دا بدل شو دا بیا په دغه باندې کلیک کوم دا بدل شو نو ګوره تاسو دوستانو که غټ غواړئ بولټ غټ فونټ غواړئ دا آن کوئ دوستانو دا ګوره دا غټ شول دا ګوره دا ډیفالټ باندې کلیک وکړه دا ګوره دوستانو دا ګوره غټیږي وړې کېږي دا ګوره دا بیا دا غټ دی دا ګوره دا سره بولټ کېږي فونټ دا ګوره تاسو چې کوم یې خوښ وي نو هغه ځان ته سلیکټ کړئ او تاسې د ګوګل نه هم انسټایل کولی شئ دا ګوره ګوګل نه انسټایل کړي نو دلته به کلیک وکړئ ما سره اوس فلحال نیټ شته نه په دا باندې به کلیک وکړئ نو دا ګوره ډیفالټ کې کوئ کوم ستاسو خوښ نو ستاسو مرضي ده نو دا وه زموږ ویډیو تر بلې ویډیو پورې دوستانو ښه وخت